اوس یو نظم بیا دا ښځې اکثر جګړې مګړې ډېرې کوي په دې باندې یو نظم دی وایي چې ښځې کوي بس همیشه د تشې خولې جګړې او خلک چې نه کړي د ټوپک او تمانچې جګړې ګینې د ورځې خامخا کوي دوه درې جګړې بار یو کلي کې بهر ورځ بلا مړې کېدی او پکې به خواښ یو انجان دی خامخا مړې کېدی ښځه په هر عمر کې هر وخت جنګونه کوي اول انګور وي نو په خواښې به ظلمونه کوي بیا چې شي خواښې په انګور به دباونه کوي سهر نه وشي تر ماښامه ښه اوږده جګړه خو نوک پکې سور نه شي که ډېره وي توده جګړه اول جګړه کې یو بل ته پیغورونه وشو بیا پکې وروسته د کنځلو ګزارونه وشو خدای پاک بس خیر کو د خیرو پکې پیرونه وشو د سړو جنګ کې خپې لاسونه څه ناسه خوږېږي او د ښځو جنګ کې هر ځای بچ وي خو مازغه خوږېږي او بیا په ګورېږي لوپټه باندې سر تړلي بالټې مخ ته ټوله ورځ تر مازدیګر تړلي د شین کاغذ ګولۍ پلو پورې اکثر تړلي هغه چې وخوري لږ ارام وکړي دمه شي لږې او سبا له بیا بلې جګړې ته تازه شي ښځه په کور کې خپل قانون او خپل اختیار ساتي دا چې څه کې نه کار وي په هغې کې به کار ساتي دا 24 ګنټې به غمخادۍ ته ځان وزګار ساتي دا د اعلان غږ سره د کوره یو ساعت کې وځي او یوې چپړه بلې بوټ وي په عیبت کې وځي او ښځه د خپلو خپلوانو ډېر عزت به کوي خو د خاوند د رشتهدارو نه نفرت به کوي او زړه شي مړه شي خو بس دغه یو عادت به کوي دا بعضې ښځې خو بیخي د خاوند کور وخوري او چې څه مونځي نو سلامت په پلار او مور وخوري او په قربانۍ کې به اختیار ساتي په غوښه باندې د غټ خانک نه خپې راتاو به کي په مخه باندې او چې چا له سلیږي نو ځي د دې په خوښه باندې خپلو کره به د پستې غوښې پنډوکي لیږي او د خاوند خپلو له به وازګې او تشه ډوکي ښځه خاوند دوه پیاګانې دي د ژوند د ګاډي چې درېیمه راشي نو بیا نه ورځي پیوند د ګاډي د موټرسایکل نه رکشه شي ورک شي خوند د ګاډي نو د مینې لار روانه شي ځیکه حوصله باندې بیا دوه تې بچ کېږي خو یو ټیر ورځي کډه باندې او اخري بند دی چې اوس جنکۍ تعلیم یافته شوې جهالت ختم شو د پخوانو ښځو رواج او زوړ عادت ختم شو خو دومره د خاوندانو خو عزت ختم شو اوس جنکۍ انګاره نه پردو غمونو لځي خو د دې په ځای باندې بازار ته شاپینګونو لځي